بسم الله الرحمن الرحیم. د حسن خان ډیجیټل ملګرو تاسو ته په نننی پودکاسټ کې زه ته هر کله وایم نن یو ډیر اهم غونډه روانه ده په ماسکو کې د افغانستان په حواله سره چې هغه کې تقریبا د افغانستان غیر چاپیر چې دا 11 ملکونه دي چې په پاکستان، چین، ایران، انډیا، روس او ورسره چې کوم دی د منځنۍ ایشیا چې کوم ملکونه دي دا ټول پکې شامل دي. افغانستان حواله سره په دې خطه کې د امن حواله سره خبرې کوي او سلام مشورې پکې چې افغانستان کې څنګه حالات ټیک نن مونږ سره چې کوم ایکسپرټس دي تاسو لپاره تعارف محتاج نه دي. مختلف افغان او پاکستان ټلویزیون باندې دوی تاسو وینئ په دې خبر کو چې خو د ماسکو فارمیټ دی څه شي د دې مطلب څه دی او د کې څه د افغانستان په حواله سره کله نه جوړ دی او د دې اهمیت څه دی او بیا به د دې چې کوم ایجنډا ده په هغې باندې به خبره کوو. نو موږ سره سینیر افغان څېړنکار ښاغلی وحید فقیري صاحب دی. فقیري صاحب سلام علیکم. ډیره مننه فقیري صاحب. نور کله خو په لوی سکرین باندې ملاقات کیږي، دې ځل چې کوم دی په خبره هغه وړي کې سکرین باندې د ته هرکلی وایم حسن خان ډیجیټل کې. فقیري صاحب پوښتنه کومه د ماسکو فارمیټ چې دی په دې لږ زمونږ دا کتونکي پوهه کا چې یاره د ماسکو فارمیټ څه شی دی افغانستان حوالې سره بیا به د دې په اهمیت خبره کوو. د مسکو فارمیټ تقریبا په 2019 کې تشکیل شوی دی او هغه اصلي هدف یې دغه دی چې دغه تاسو چې هم نومونه واخیستل دغه د افغانستان ګاونډیان پلس روسیه او چین چې دواړه غټ هیوادونه دي دوی د افغانستان په ارتباط په دوی کې همغږي راسي، هماهنګي راسي، یو نوع کوارډینیشن پکې راسي او د افغانستان د مسایلو سره یو ګډ دریځ ولري. ځکه دا ټول هیوادونه چې په دې فارمیټ کې شامل دي داسې احساس کوي چې د افغانستان کې هر څه هغه انکشافات ډیولپمنټ چې راځي پر دوی باندې نیغ په نیغه اثر کوي. که دا دهشتګردي ده، که دا مخدره مواد دي، که دا د بشر د حقوق مسله ده، که د مهاجرو مسله ده، دا د افغانستان څخه چې هر شی خورېږي پر دغو ټولو ملکونو باندې تاثیر لري. که مثبت هم دی مثبت تاثیر کوي، که منفي تاثیر کوي. لہذا دوی کوشش کوي چې د افغانستان په مورد کې یو ګډ مشترک د بحث ځای ولري او کله کله سره راغونډ سي او د افغانستان پر مسایلو باندې خبرې وکړي. دا ځل خبره یو څه ډیره جدي په دې ده چې تاسو پوهیږئ د ښاغلي ټرمپ دا خبره کړې ده چې دوی بګرام نیسي. د بګرام مسله د نیولو مسله ده. په بګرام کې غواړي چې په خپل دوی یعنې داسې یو تصور دی چې امریکا غواړي دلته خپل قواوې بیرته پیاده کړي، خپل عسکر راولېږي. دا مسلې هم د مسکو پر فارمیټ باندې اثر اچولی دي او ښایي د مسکو د فارمیټ هغه ډیره مهمه موضوع هم دغه وي چې آیا د امریکې راتګ که چیرې دغه وي دا ممکنه وي، که چیرې وسي دا به پر منطقې باندې څه اثر ولري، پر پاکستان، پر چین، پر روسیې او پر دغه د منځنۍ اسیا یا سنټرل ایشیا پر جمهوریتونو به څه اثر ولري او آیا دوی دا شی غواړي او که نه غواړي. د دوی عکس العمل به څه وي، د دوی رد عمل به څه وي په دې برخه کې. دا ځل زه فکر کوم چې دغه مسله ښایي هغه محوري، هغه کلیدي مسله، هغه اصلي ټکی دغه د بګرام مسله وي. جی فقیري صاحب د بګرام حوالې سره کله چې نیویارک کې د جنرال اسمبلی غونډه وه په هغې کې د پاکستان، د روس، د چین او د ایران د دوی وزیر خارجه چې ناست وو هغوی یو پریکړه کړې وه هغه دا وایي چې یاره موږ په افغانستان کې د امریکې راتګ یا د افغانستان په حواله سره د دې مخالفت کوو. نو تاسو ګڼئ چې اوس خو دا خو لږه غټه دغه راله په دې کې پکې انډیا هم ده او د منځنۍ ایشیا ملکونه هم دې ځل له پکې دي. نو تاسو ګڼئ چې په دغه باندې به د دوی مخکې دغه کېږي که په دې حوالې سره فرض که بیان نازي؟ زما خپل عقیده دا ده چې بله یو د هغه ډیرو مهمو مسایلو څخه به دغه مسله وي چې د دې سره څنګه
یو ګډ موقف ونیول سي، یو ګډ دریځ ونیول سي، او دا مسله به هم هلته زه فکر کوم چې مطرح سي چې آیا د امریکې بیا راتګ افغانستان ته زموږ په ګټه دی او که نه دی. او بله خبره دا ده چې آیا افغانان دا غواړي که نه غواړي. زه فکر کوم چې د متقي صاحب په دې باره کې پوښتنه وشي چې تاسې په دې باره کې څه نظر لرئ، د طالبانو د مشرتوب د لیډرشپ موقف په دې کې څه دی، تاسې د امریکایانو سره په دې برخه کې څه ویلي دي، څه مو ورسره ویلي دي په دې برخه کې، په دوحې کې مو څه ورسره وویله، اوس مو څه ورسره ویلي دي. دوی خو د امریکایانو سره مدام په رابطه کې دي، هم په قطر کې هم په نورو ځایونو کې. تاسې په دې برخه کې د هغوی سره څه ویلي دي، موږ په جزئیاتو خبر کړئ، موږ سره شریک کړئ چې څه کیسه ده. ځکه د ټرمپ یوه خبره دا وه چې دغه که چیرې بګرام ونیسو، موږ دا د دې لپاره نیسو چې پر چین باندې نظارت وکړو، چین وڅارو، د چین ذروي، د چین اتومي پروګرامونه، تاسیسات هغه وڅارو، او دا د چین او امریکا سره په ټکر کې اچوي، چین او طالبان په ټکر کې سره اچوي. بله خبره دا ده چې ایران هم د امریکې سره ښه روابط نه لري، جنګونه سره سوي دي. نو آیا د ایران به په دې برخه کې څه ووایي که چیرې طالبان دا منطقه دا ځای ورکړي و امریکایانو ته، د ایران عکس العمل به څه وي، رد عمل به څه وي. دغسې یعنې ډېر خواوې دي، هم چین په دې کې راځي، هم ایران راځي، او هم روسیه راځي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، تاسې هم د فاینانشل ټایم دغه پوښتنه ده نه دغه پوښتنه هم ده نه، ما هم دقې له راتلمه چې هلته کې خو دغه دی، خو دلته پسني دا خبرې چې کېږي. یعنی د فاینانشل ټایم هغې خو داسې اوس معلومیږي چې هغه خبرې چې په سپینه ماڼۍ کې سوي دي، او د جنرال منیر او د ښاغلي شهباز شریف او د ټرمپ ترمنځ چې خبرې سوي دي، داسې معلومیږي چې دا اصلا پاکستان موضوع وه. په پاکستان کې هغه د بندر د پانسي ورته وایي، چې فکر کوم د پانسي د بندر د جوړولو مسله وه چې دا ځای به امریکایانو ته ورکول کېږي، امریکایان به پانګونه کوي، انویسټمنټ به کوي، دا بندر به غټوي، او دلته او امریکا به په پاکستان کې د پاکستان په منرالونو کې، د پاکستان په کانونو کې پانګونه کوي، انویسټمنټ به کوي، او دلته به د یو ریل خط راکشوي، څو د دغه ځای څخه هر څه چې په پاکستان کې دوی ترلاسه کوي دلته بیا په کښتیو کې اچوي، وړي بیا. یعنې داسې معلومېدله چې هغه خبرې چې موږ داسې فکر کاوه چې شاید دا به د افغانستان په ارتباط وي، دغه د بګرام د اډې په ارتباط به وي، هغه اوس داسې معلومیږي چې نه، دا اصلا په پاکستان کې امریکې ته د یو بندر د ورکولو دپاره وه. نو دا هم یعنې دا تر دغه د فاینانشل ټایم تر راپوره. خو ما په خیال فکري صاحب، زما نه د خیال چې یاره لکه دا دوی په ماسکو فارمیټ کې ډسکس کې خو یو انټرسټینګ خبره ده چې هغه سیپیک او دغه نه خو به امریکا پرس که دلته کې پسنیر راشي، خو دوی وایي چې یاره دا به نان میلیټري بیس وي، که نه دا به تجارتي دغه. راځو یو دغه له فکري صاحب یو اهم دغه دا ما په خیال لومبې ماسکو فارمیټ میټینګ به وي چې په دې کې به امیر خان متقي صاحب یعنې د طالبانو نماینده شرکت کوي. دې ته تاسو په کم نظر ګورئ، څومره مهم دی دا؟ یعنې واقعا هم د طالبانو لپاره ډېر مهم په دې دی چې طالبان نهایت آیسولیټ دي، او دا د دوی لپاره یو نوی سټیج دی چې دوی رسما په دې کې شرکت کوي، او په داسې حالت دی چې هغه هم په روسیې کې، یعنې د نورو خلکو د رسمیت پیژندلو چانس ډېر و نسبت روسیې ته. روسیه عموما تاسو پوهېږئ یو چپي یو چپ گذشته لري، ماضي لري. هغه یعنی پوتین او هیبت الله سره نږدې کېدل یو ډېره غیر مترقبه یو انیوژوال کیسه ده چې پیښه شوې ده. نو دا په دغسې یو چوکاټ کې باید سړی وګوري چې ښایي د پوتین لپاره هم اوس ډېره مشکله وي چې دا خپل شی جسټیفای کړي چې ولې پوتین طالبان په دغه شکل چې اوس دي
چاته پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلی، هند په رسمیت نه دی پیژندلی، دا ټوله اسلامي ملکونو یو اسلامي ملک په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر مسکو په رسمیت وپیژندی. او مسکو یو وخت د چاپ د مترقي جریانونو مخکش ځان ګڼي، اوس راغلی دی د ملا سره، د یو ډیر عقبګرا، د یو ډیر داسې ریاکشنري ملا سره ځان یو ځای کړی دی او د هغه سره هغه په رسمیت پیژندل دي. یعنی دا یو مسله ده چې شاید د روسانو دپاره ډیره مشکله وي چې هم یې د خپلو خلکو ته جسټیفای کړي او هم یې په بین المللي سټیج کې دغه خبره توجیه کړي چې دوی ولې ودې ته زړه ښه کوي چې اول ملک سي چې طالبان په رسمیت وپېژني. حال دا چې تاسو پوهېږئ حسن خان صاحب په تېر ځل کې چې طالبان چې په تېر ځل کې چې راغلي وه، روسیې د طالبانو د مخالفینو سره کومک کوه، روسیه د مخالفینو سره ولاړه. دا ځل روسیه لومړی ملک کېږي چې طالبان په رسمیت پیژني. یعنی دغه شی هم باید روسان تر یوه حده پورې خلکو ته بیان کړي چې دا ولې څه کیسه ده، ولې روسیه دغه اقدام وکړي او دغه کار ته املا وتړل. دې کې فکري صاحب لکه یو اهم دغه چې کوم دی ما چې پاکستان رسنۍ به کیدای شي تاسو هم د هغې کې چې د دې حوالې سره کوم رپورټونه راغلي هغې کې دا دی چې په دې کې بنیادي طور باندې په دې ځل چې ډسکشن کیږي نو خو ټیک ته د ریفیوجي شو یا حالات شو، خو زیات وي د سیکیورټي او په سیکیورټي کې دا وایي د پاکستاني رسنیو چې کوم رپورټ کړی چېرې افغانستان خوره دهشتګرد استعمالي، هلته کې د دهشتګردو ریکروټمنټ کیږي، یعنې د هغوی باقاعده د تنظیمونه چې کوم دی هغوی خلک ځان سره برتي کوي وغیره. نو دې حوالې سره به خبره کیږي. نو تاسو څه ګڼئ چې او دا به ما په خیال په ړنبي ځلې چې متقي صاحب به ناست وي او 11 ملکونه به نور چې په هغې کې ګاونډي هم دي، فوري ګاونډي، خو څنګه چې تاسو یاد کړله هند شو، چین شو او روس شو او بیا هند هم چې کوم دی ډایرکټ پوله نه لري د افغانستان سره. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې باندې به دا به څه پوزیشن به دا به اخلي دا ملکونه په دې؟ پاکستان به زه فکر کوم چې دا مسله راپورته کړي د ټي ټي پي او دا مسله به په جمع کې راپورته کړي، ځکه دا د پاکستان لپاره مهمه مسله ده، حیاتي مسله ده. دغه د نن د نیویارک ټایمز راپور و چې په پاکستان کې د ټي ټي پي حملو اکثریت حملې اوس پر پوځیانو باندې دي، ډېر پوځیان یې وژلي دي. پخوا ستاسو په یاد وي هم په پېښور کې هم په کوټه کې عموما پر ملکي اهدافو باندې حملې کولې، ملکیان یې ډېر وژل. اوس دا ستراتیژي د ټي ټي پي دغه سوې ده، یو څه بدله سوې ده. هغه دا دی چې فوکس او تمرکز پر پوځیانو باندې دی، پولیس باندې دی، پوځیان دي، دغه ملیشیاو باندې هر څه چې حکومتي هغه د یونیفورم والا دي پر هغه باندې اټاک کوي. او دا یعنی د پاکستان د حکومت دپاره ډېر یو مشکل ایجاد کړی دی، ځکه پخوا په عام خلکو کې هم د ټي ټي پي سره مخالفت باید ډېر وای، ځکه عام خلک وژل د خلکو مخالفت راپاروي او یوازې پر دغه باندې پر نظامیانو باندې حملې کول یو څه د ملکیان ځینې دغه کوي. نو مګر زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره دا مسله مهمه ده. په دې ناسته کې به هم دا مسله یاده سي چې موږ د افغانستان څخه تهدیدیږو، هلته راوړي زموږ منطقې ته راوړي، پر موږ باندې حملې کوي او پر دې برخه کې باید افغانستان حکومت زموږ سره کومک وکړي او دا یو نوع سیمه مسله هم وګرځوي. زه فکر کوم چې پاکستان به کوشش وکړي چې دا مسله سیمه ییزه کړي او د ګاونډیانو ته هم دا ووایي چې که چیرې تاسې په دې برخه کې همکاري ونه کړي، که چیرې تاسې زموږ سره هم نوا نه سئ، همغږي نه سئ، امکان د دې شته چې پر تاسې باندې هم د افغانستان څخه دغسې حملې وسي او تاسې هم د دغه مشکل سره مواجه سئ چې اوس موږ ورسره مقابل یو، موږ اوس ورسره مخامخ کړو. نو د پاکستان لپاره زه فکر کوم چې پاکستان به دا مسله خو فکري صاحب که دا موږ وګورو د دې غونډې نه مخکې چې لکه څونه 3 یا 2 یا 3 چې کوم ټرایلیټرل د دې میټینګ شو چې په هغې کې پاکستان، چین او افغانستان
په هغې کې دا خبره چین او پاکستان دواړو ډېره ښه په دغه سره اوچته کړې وه. بیا که تاسو خیال و په شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن د هغې هغه میټینګ بیا د هغې سایډلاین میټینګ نه هغه فالو یو میټینګ په افغانستان باندې ما په خیال بیا ماسکو کې شو، په هغې کې هم دا خبرې اوچتې شوي دي. پاکستان سره که تاسو ګورئ زیاتره ګاونډي هېوادونه ایران شو یا منځنۍ ایشیا ملکونه شو، چین شو، روس شو، په دې کې خو به ورسره دوی ما په خیال به ورسره په سلا یي. یعنې د تاجکستان به زه فکر کوم په دې برخه کې د پاکستان سره ډېر هم نواوي، ځکه د تاجکستان او طالبانو روابط ښه نه دي. مګر د ازبکستان به زه فکر نه کوم چې د پاکستان سره هغسې خواخوږي ولري، ځکه د ازبکستان او د طالبانو روابط اوس بهتره سوي دي په دا خاطر. نو هر ملک په خپل ځان د خپل ځان دپاره یو څه لري. اوس هند دی، د مثال په ډول بل هند دی. هند هغه په هغه شکل چې پاکستان پر طالبانو باندې الزامونه لګوي، هند یې نه لګوي اوس، او هند ډېر کوشش کوي چې طالبانو ته ځان نږدې کړي، د طالبانو سره ښه روابط ولري. طالبان هم کوشش کوي چې د هند سره ښه روابط ولري، او هند د پاکستان د موازنې ساتلو دپاره، د بلنسولو دپاره هند وکاروي. یعنې طالبان ډېر کوشش دغه د خپل د متقي سفر په دغه کې و هند ته ښایي یو هدف یې دا وي چې د پاکستان هغه الزامونه چې پر افغانستان باندې لګوي د هغه دپاره یو انډول سي، د هغه دپاره یو موازنه سي، او هند د خپل ځان سره ولري. دا هم یو نوع بالانس کې د پاکستان الزامونه بالانس کې. په منطقه کې هر ملک جلا جلا خپل ځان ته ګټې لري او د طالبانو سره روابط ساتي. د ایران په خپل ایران بل ملک دی چې ایران هم هغه الزامونه چې پاکستان یې پر طالبانو باندې لګوي ایران یې نه لګوي. د ایران مشکل یوازې د مخدره موادو دی، د اوبو دی او د مهاجرینو دی. دا سیار یو جلا یو څه بیلواله لري، مګر د پاکستان هغې دقیقا دغه مسله ده چې دوی ټي ټي پي سره کومک کوي. ټي ټي پي هلته پایګاوې لري، هلته اډې لري، او د دغه مخنیوی باید وسي. دې کې ستاسو څه خیال دی چې د دې دا کوم میټینګ کېږي او ډېر زیات ملکونه دي، 11 ملکونه چې کینې دي، یو ملک د دغه باره کې تاسو ګڼئ چې څه لاسته راوړنې به وکړي؟ یعنې دا چې په منطقه کې د منطقې سیمه ییز قدرتونه هیوادونه سره کښېني، زما په نظر دا یو ښه مسله ده. ولې کله چې تاسې مخامخ سره کښېنئ، کله چې ډیپلوماتان مخامخ سره کښېني، یو پرسونل ټچ منځته راځي، یو پرسونل کنکشن منځته راځي، او کېدلی سي چې ځینې مشکلات ښه حل سي، ځینې مشکلاتو ښه حل لاره پیدا سي. دغه پبلیک ډیپلوماسي کې یا په خپله په ډیپلوماسي کې د لویو ډیپلوماتانو ناسته، د خارجه وزیرانو د دغسې مهمو استازو ناسته، پرسونل کمیونیکیشن او پرسونل ریلیشنشپ نهایت اهمیت لري او باید ډیر سي. دا باید پراخ سي، ځکه یو هغه بدګمانۍ چې دي هغه کېدلی سي چې هم رفع سي، همکاري زیاته سي، یو په بل باندې پوه سو، یو د بل په دریځ باندې پوه سي، او هغه بدګماني چې موجوده ده هغه رفع سي، خلاص سي، او همکاري ډېره سي، د ملکونو ترمنځ همکاري ډېره سي. زه فکر کوم چې په دې دا سیمه ودې ته ضرورت لري چې دغسې میټینګونه ولري، نور فورمټونه وي، نور شکل د ګډې ناستې وي، څو دغه د منطقې پرابلمونه چې دي د ډیپلوماسي د لارې حل سي. خو دې کې یو بنیادي خبره فکري صاحب هغه د طالبانو رویه ده، د ښځو حوالې سره، د مخالفو سیاسي ډلو حوالې سره، د تعلیم په حوالې سره، دا اوس چې کوم دی د انټرنیټ او دوی خو وایي چې یاره کولو کړی د خو داسې رپورټس راځي چې یاره مشر ملا صاحب پرې خفه دی چې زما د حکم چې کوم دی د هغې دغه شوي دی. نو په داسې حالاتو کې د یو داسې ټولې سره مخکې تلل تاسو څه کڼئ؟ لږ مشکل به نه وي؟ او بیا اقوام متحده یا نوره نړیواله چې کومه ورورولي ده د هغوی چې کوم د دې حوالې سره خدشات دي؟ ولې نه؟ یعنې د طالبانو لوی مشکل د خپل ځان سره دی. د طالبانو لویه ستونزه د افغانانو سره ده، د خپلو خلکو سره ده. دغه قیودات، دغه بندیزونه،
دا چې دوی پر افغانانو باندې وضع کړي دي د دې تاوان اول افغانان ویني د دې اصلي هغه زیانمن چې کېږي اصلي افغانان دي موږ افغانان یو چې د دوی د بدو پالیسیو قربانیان یو موږ یې ویکټم یو هغه اصلي ویکټم یې موږ یو نو لهذا زموږ دغه یعنی د طالبانو او طالبانو ته ډېر بد شهرت هم ورکړی دی په جهاني سویه په جهان کې ډیره بد دغه ورکړی شهرت ورکړی دی بد نوم یې ورکړی دی تاسو پوهیږئ حسن خان صاحب په غرب کې هغه قوتونه چې د اسلام ضد دي او دا زموږ د منطقې ضد دي خصوصا پښتنو ته ډیر بد نوم ورکړی دی ځکه دوی په پښتنو پورې تړل شوي دي پښتانه په جهان کې داسې یو نوع پریمیټیو د تمدن سره مخالف دغسې یو شهرت یو مشترک کړی دی او دا د افغانستان فقیري صاحب هغه ورځ مې د یو ډیپلوماټ نه دا اورېدلي وي چې د افریقایي ملکونه نه دي چې لا اوسه پورې هغوی د افغانستان نوم هم نه اورېدلی وي چې دا اوس اوري هغوی حیران دي چې داسې ملک هم شته دی چې چېرته په تعلیم باندې بندیز او چېرته په دې بندیزونه لګي یعنی نه یوازې دا چې یوازې په اروپا او په افریقا کې په دې لټن امریکا کې وی اریان دي خلک چې داسې هم یو نمونه شته دی چې لکه په تعلیم او په هنر باندې پابندۍ لګي د عالمه ماسیوا دي موږ په خوا کې یو اصطلاح ورته وایي چې د عالمه ماسیوا کارونه کوي داسې کارونه کوي چې په عالم کې چا نه دي کړي په دنیا کې نه دي کړي او واقعا هم افغانانو ته په تېره بیا پښتنو ته ډېر بد نوم ورکړی دي او دا زموږ وظیفه ده زموږ پښتنو منورینو روشنفکرانو انټلیکچوال وظیفه ده چې دغه تور داغ چې طالبانو پر پښتنو باندې لګولی دي د دې سره مبارزه وکړو منطقي مبارزه ورسره وکړو جهانیانو ته دا وښیي چې پښتانه دغه شی نه دي او نه هم پښتانه دغه غواړي پښتانه غواړي د تمدن د کاروان سره یو ځای سي غواړي چې مکتب وي پوهنتون ولري دغه شی چې دی دا یو تحمیلي شی دی پر موږ باندې تپل شوی دی او د دې سره په مخ کې زه فکر کوم زموږ وظیفه دغه ده چې د دې هغه مخکش موږ به اوسېږو او موږ په دې برخه کې د طالبانو سره مبارزه هسې فقیري صاحب یو تاسو هم دغه فاینانشل ټایم د سټورۍ ذکر وکړو نو زه هم ستاسو پې لږ رایې واخلم چې لکه د ملکونو تاسو ته وي چېرې ایران روس او چین پاکستان د امریکې خو د افغانستان د باګرام مخالفت کړی دی ان کیس پاکستان د پسني د بندرګاه چې کومه ده که د دې دغه سره کېږي نو بیا ستاسو څه خیال دی چې سره د عمل به وي دغې د پاکستان زه فکر کوم چې هم د دې دیپلوماتیکي وزن لري په منطقه کې او هم په جهان کې چې وکړای په دې توانیږي چې زموږ په اصطلاح دوې هندوانې په یوه لاس کې ونیسي پاکستان عموما دا کار کړی دی پاکستان دا کار کړی دی چې هم یې چین خوشحاله ساتلی دی هم امریکا خوشحاله ساتلی ده یعنی دا د پاکستان د دیپلوماسي یو هغه مثبت هغه ډېر زرنګي ده زرنګي او سمارټ په دغه کې دی چې دغه شی کېدل سنبال کړی دی دغسې دوه مخالف قطبونه یې سنبال کړي دي اوس ښایي چې دا مسله یو څه ډیره ګرمه وي ځکه د چین او د امریکې روابط هغسې نه دي لکه پخوا چې وه لکه په 70s کې وه چې په 90 حتی په 2000 کې چې وه هغسې روابط نه دي په 70s او په 80s په هغه کې چې وه امریکې او چین ښه روابط سره درلوده امریکې او چین دواړه د شورویانو په مقابل کې ګډ موقف درلودی اوس هغه شی مات شوی دی اوس داسې راغلی دی چې چین او روسیه سره یو ځای شوی ده چین او روسیه په یوه موقف کې ولاړ دي د امریکې په مخالفت کې ودرېدلي نو ښایي د پاکستان لپاره دا مشکله وي چې هم چین په خپل بغل کې وساتي او هم امریکا په خپل څنګ کې وساتي دغه چې په امریکې ته راځي او ورته وایي چې که چیرې موږ ګواډر کې د چینایانو ته څه ورکړي دي تاسې هم کولای سئ چې په پانسي کې دغسې یو
بندر ولري او هغه کانونه چې دي هغه ریر ارث چې ورته وایي یا هر څه چې په پاکستان لري که ګاز دي که نور دي د هغه څخه تاسو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې پاکستان شاید کوشش وکړي چې دغه بالانس چې اوس خراب شوی دی دغه یو څه ترمیم کړي. اوس پاکستان داسې فکر کوي چې د واشنګټن سره د ټرمپ سره روابط ګرم شوي دي او هغه ګرمي چې د روابطو د واشنګټن او د نیو ډیلي ترمنځ د واشنګټن او د هند ترمنځ هغه خراب شوی ده. پاکستان کوشش کوي چې دغه خلا څخه دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي. هغه په دې معنی چې د هند او د امریکای ترمنځ هغه کنده چې راغلی ده هغه لا غټه کې نور هم دغه کې چې لکه د چین چې کومه مناپولي ده ځکه چې د ګوادر او د پسنی یو بل سره ډیر نږدې دي ځکه یو ضلع ده تاسو ته ولسوالي وایي موږ ته ضلع وایو په یو د ګوادر ضلع کې چې کوم دی دا دواړه دغه راځي. اخیرنۍ یو پوښتنه د کومه متقي صاحب دا سوري فقیري صاحب دا متقي صاحب چې روان دی انډیا ته نو سم خیال دی لکه دې سره خو پاکستان مخکې هم تعلق داسې دی د طالبانو سره او که چېرې داسې څه خبرې هلته کې وشوې نو ګڼئ نه چې دا خو به نور هم د دوی ترمنځ چې کوم دی د عدم اعتماد سیوا کړي. زه فکر کوم چې دا پاکستان پر مزاج ښه نه لګېږي. د پاکستان پر مزاج دا ښه نه لګېږي چې افغانستان او هند سره نږدې سي او په تېره بیا طالبان او هند سره نږدې سي. مګر د طالبانو دپاره دا یو نوع د بالانس خبره ده چې هغه چې پاکستان په بالانس کې او پاکستان ته دا وشوي چې زه یو بل الټرنیټیو هم لرم په سیمه کې که ته زما سره روابط خرابېږي زه دا کولی سم چې د هند سره خپل روابط ښه کړم. یعنې د دغه دپاره د کابل دپاره د طالبانو دپاره دا د پاکستان د نرمولو دپاره د پاکستان د بالانسولو دپاره یو موضوع ده او طالبان به دا وکاروي، طالبان به د دې څخه ګټه واخلي، طالبان به کوشش وکړي چې پر پاکستان باندې دغه پرشر چې موجود دی دا وساتي. خو دې کې دا ده چې ډایرکټ ما په خیال انډیا خو که تاسو وګورئ نو دې وخت کې د چابهار هغه لار وه نو په هغې باندې هغه بندیزونه دوباره ولګېدل د امریکې د طرفه نو تاسو نه ګڼئ چې دا به نقصان به وي او صرف دغه خو فایدې داسې فوري طور باندې افغان ته نشي کېدلی. داسې دی چې د هند په افغانستان کې ځینې پروګرامونه لري. هند پخوا هم ځینې پروګرامونه درلوده، په صحت کې په نورو برخو کې ځینې پروګرامونه لر محصلین تلله، افغان محصلین تلله و دغه ته و هند ته. هند په ځینو ځایونو کې کولی شي چې کومک وکړي. د کومکونو څخه په دې کې شک نشته او تقریبا د افغانستان پخوانی پارلمان دوی جوړ کړي، داسې د یو بند دی دوه بنده یې جوړ کړي دي، د اوبو بندونه دا جوړ کړي دي. هند زه فکر کوم چې د دې اقتصادي قدرت هم لري چې د افغانستان سره څه کومکونه وکړي. مګر افغانستان باید دا کوشش ونه کړي چې د هند او پاکستان د په شخړو کې ځان لتاړ کړي. دا د افغانستان په ګټه نه ده. دغه بنیادي خبره ده چې د دغه نه ځان وساتي. فقیري صاحب ډېره مننه ستاسو، تhank you very much. انشاءالله رابطه کې به وي فقیري صاحب. ډېر تشکر وکړم. ډېره مننه ډېره مننه. ګرانو کتونکو د وحید فقیري صاحب او خبره هم دغه وه چې خاص کر د ماسکو فارمیټ حوالې سره او د دې نه علاوه چې د پاکستان او د افغانستان او د دې خطې کمې دغه وې په هغې مو سره یو قسم له چې کوم دی ځان مو پوه کو کوشش مو دا و چې تاسو ته هم دغه چېره لکه دا سره روان دي خطه کې سره روان دي پاکستان، پسني، امریکا، ګوادر، باګرام ورسره دا ټول څیزونه دي د فقیري صاحب رایې تاسو واورېدل.